अस्सलाम वालेकुम زم اکرام او تاسو ګورئ ټیکنیک سټوډیو نننۍ ویډیو چې د زموږ د اډاپ فوټوشاپ کلاس نمبر 13 دی 13 نمبر کلاس دی او نننۍ ویډیو کې چې دی موږ به ګورو د اډاپ فوټوشاپ ټایپ ټول څه کار کوي ټایپ ټول باندې موږ مختلف قسم لیکل کولای شو په خپل یو پکچر باندې یا په یو ډاکومنټ کې او د هغې مختلف سټایلز موږ کولای شو هغې له موږ مختلف چې دی نو هغه سټایلونه ورکولی شو د هغې د سایز مطابق سایز مونږ چینج کولی را چینج کولی شو او د هغې چې دی نو مونږ هغې له مونږ کلرز چینج کولی شو د پیراګراف سیټینګ کولی شو دا ټول به مونږ په دې ویډیو کې چې دی نن ګورو نو راځئ سکرین طرف ته ګورو چې دا به مونږ څنګه استعمالوو تاسو کله اډاپ کولاو کوي دا زما سره چې دی ما یو نیو ډاکومنټ کولاو کړی دی نو دلته کې تاسو ګورئ لاندې ټایپ ټول تاسو سره لیکلی ټي لیکلی دی دا زموږ سره یو ټایپ ټول دی په دې باندې تاسو د دې شارټکټ زموږ سره د کیبورډ نه ټي بټن دی چې تاسو ټي بټن پریس کړئ نو تاسو سره به ټایپ ټول چې دی هغې ته مطلب هغه به سلیکټ شي تاسو چې په دې کله لږ شانتې کلیک ونیسئ نو ستاسو سره دا مختلف آپشنز په دې کې کولاو شي په دې کې یو زموږ سره اولنی چې دی هاریزنټل ټایپ ټول دی هاریزنټل ټایپ ټول څه کار کوي په دې چې موږ کله کلیک وکړو نو هاریزنټل ټیکسټ داسې لیکلی کېږي چې د لیفټ نه مطلب داسې لیکلی کېږي لیفټ نه رایټ ته داسې ټیکسټ چې موږ کوم لیکل غواړو هغې ته زموږ سره ویلی شي هاریزنټل ټایپ نو هاریزنټل ټایپ موږ څنګه کوو چې موږ کله دا سلیکټ کړو او دلته کې سیمپل موږ دا کرسر چې دی په دې موږ دلته کې په ماوس یو کلیک وکړو چې کله موږ کلیک وکړو نو زموږ سره چې دی نو دا یو ټیکس راشي دا سیمپل ټیکس دی زموږ سره د دې نه دا په نیکسټ ورژنو کې نه و کوم زموږ سره CS6 او دا ورژن چې په هغې کې دا نه و په CC کې دا راغلی دی چې دا اوس موږ ته ښایي سیمپل ټیکس چې تاسو ټیکس لیکئ هغه به داسې ښکاري اوس که فرض کا دلته کې لیکایي شروع کړمه ما ولیکو ټیکنیک سټوډیو ټیک ده دا ما ولیکو نو زما سره ټیکس چې دی نو هغه داسې ولیکلی شو اوس بره که تاسو د ټیک نشان ووهئ نو دا ستاسو سره دا ټیکس په دې ځای باندې ولیکلی شوی اوس د دې ټیکس زموږ سره مختلف آپشنز دي د دې مونږ سایز سیوا کول غواړو د دې مونږ کلر چینج کول غواړو یا د دې مونږ د فونټ سټایل چې دی دا چینج کول غواړو نو هغه مونږ د دې ځای نه کولی شو چې کله تاسو ټي باندې کلیک وکئ که ستاسو سره بل ټول سلیکټ و نو تاسو ته به دا آپشنز نه ښکاري کوم چې د ټایپ ټول دی که تاسو ټایپ ټول سلیکټ کو نو دلته کې به ستاسو سره دا مختلف آپشنز راشي ټیک ده اوس د دې چې دی نو مونږ څه کول غواړو چې د دې مونږ فونټ سټایل چینج کول غواړو اول زه د سایز سیوا کوم چې تاسو ته صفحه ښکاري څنګه دلته کې تاسو ګورئ دا زموږ سره د دې د سایز سیوا کېدو ځای دی چې تاسو په دې د دوه ټیګان چې کوم ښکاري که په دې تاسو ماوس ودروئ او لیفټ کلیک ونیسئ او داسې رایټ سایډ ته بوځئ نو دا به ستاسو سره سیوا کېږي تاسو ګورئ سیوا کېږي ټیکس او که فرض که تاسو په دې باندې ماوس راولئ او کلیک وکئ لیفټ او لیفټ سایډ ته ځئ نو دا به څه کېږي کمیږي ټیک ده رایټ سایډ ته به سیوا کېږي داسې هم تاسو کولی شئ که فرض که تاسو د دې ځای نه سلیکټ کئ او 72 باندې کلیک کئ نو دا به ستاسو سره 72 پوینټ چې دی دا سیوا شي که فرض کړئ که تاسو د دې 72 نه سیوا لیکئ نو هم لیکلی شئ 100 PT به شي زموږ سره 100 پوینټ چې دی زموږ سره دا غټ شو ټیک ده اوس چې دی نو زه څه کول غواړم چې دې له زه یو سټایل چې دی هغه چینج کول غواړم د فونټ سټایل چې دی دا چینج کول غواړم دلته به راشم ما په دې ایرو باندې به کلیک وکړم مختلف فونټ سټایل به ستاسو سره په سیسټم کې او دې کې بای ډیفالټ په خپل هم ډېر موجودي او که فرض کا ستاسو د هغې نه علاوه په کار وي تاسو ځان د نیټ نه ډاونلوډ کولی هم شئ چې تاسو ګوګل کې ولیکئ چې فونټس ولیکئ نو فونټ په ستاسو سره مختلف ویب سایټ یې کولاو شي دا تاسو ځان ډاونلوډ کولی شئ تاسو چې کله هغه انسټال کړئ نو دلته به ستاسو سره هغه بیا شو کېږي ټیک ده فار ایگزامپل ما دې دا یو سټایل ورکو ټیک دی دا سټایل مې ورکو اوس د دې سایز زما سره سیوا دی نو که فرض که زه بل دا سایز زه کمولی هم شم او د دې نه نور سټایل نه هم زه ګټی شم دا ستاسو سره ګورئ دا ستاسو سره مختلف سټایلز دي تاسو دا استعمالولی شئ ټیک ده فار ایگزامپل زما سره دا یو سټایل دی او دا چې دی نو ما دې له ورکو او د فونټ سایز چې دی نو هغه ما لږ راکم کو چې تاسو سره ټول ښکاري دلته ټیک ده اوس په دې فونټس کې زموږ سره مختلف فونټس دي زما سره خو ډېر زیات انسټال دي نو که فرض که په دې کې زما داسې فونټس چې زما خوښ یې زه یم چې یاره دې کې زه ګرځېدی نه خو هغه ما ته سیمپل اسان پراته وي ما ډایرکټ په هغې باندې کلیک کولی فار ایگزامپل دا زما سره دا فونټ چې دی دا زما فیورټ دی زه یم چې دا ما ته اسان پروت وی ځکه په دې پسې زه بیا ګرځېدی نه شم چې یاره دا په کوم ځای کې پروت دی د دې مخې ته تاسو وګورئ دا سټار دی
دا د فیوریټ نښه ده. په دې باندې ما کله کلیک وکړو دا زما سره دا فیوریټ شو، دا فونټ زما سره. اوس دا زه په اسانۍ سره معلومولی شم. څنګه چې دلته کې زه راشم او دا سټار تاسو یې نه په دې کله زه کلیک وکړم نو زما فیوریټ چې کوم فونټس دي هغه دلته کې ماته ښکاري، نور به نه ښکاري. نو زه په اسانۍ سره هغه خپل فونټ چې دی نو هغه سلیکټ کولی شم. لکه دا دوه زما فیوریټ دی نو دا زه د دې ځای نه په اسانۍ سره ماته به نور نه شو کېږي، صرف دا به شو کېږي. تاسو دې سیم کولی شئ. که تاسو د دې سټار نه دا کلیک لر کوئ نو اوس به څه وشي چې اوس به تاسو سره ټول شو کېږي. ټیک ده. او که فرض که په دې تاسو راولئ نو دا به تاسو سره هغه ستاسو کوم فونټس چې دي که نه فیوریټ هغه به راځي. اوس په دې کې زموږ سره چې دی نو دغه فونټس چې دی لکه فار ایگزامپل زه والا ټایمز نیو رومن دا زه ختم کوم د دې نه ټایم نیو رومن ریګولر چې دی دا ما دلته کې اپلای کو په دې باندې. اوس په دې کې زموږ سره ریګولر او بولډ او ایټالیک چې دی نو هغه څه کار کوي. ایټالیک زموږ سره داسې چې هغه داسې په کږه شانتي ولیکلی شي دا فونټ. ټیک ته لیکایي به زموږ سره په کږه شانتي راځي. او زموږ سره بل چې دی هغه بولډ نو بولډ چې دی زموږ سره داسې لږ ډبل شان ښکاري. مطلب د دې عام سټایل چې دی عام داسې او بولډ چې دی نو هغه زموږ سره د دې نه لږ ډبلي. ټیک ده. او بل چې دی زموږ سره بولډ ایټالیک نو هم به دا بولډ او هم به دا داسې په کږه شانتي لیکلی شوی نو هغه هم تاسو د دې ځای نه چینج کولی شئ. ټیک ده. زه یې راولم ریګولر ته. ریګولر چې موږ سره عام څنګه یې فونټ سایز خو تاسو وکتو دا تاسو سیوا کولی شئ. فار ایگزامپل زه 200 کوم 200 پوینټ زما سره دا سیوا شو او زه بیا کمول غواړم نو کولی یم شمه. ټیک ده. بل زموږ سره د دې کلر خبره ده نو تاسو دلته کې د کلر د آپشن نه په دې تاسو کله کلیک وکړئ نو مختلف دا پینل چې تاسو سره کلر پیکر کم کولاو شي د دې تاسو د مختلف کلر ورکولی شئ. که فرض که تاسو کم یو کلر دی له ورکول غواړئ نو تاسو دی له ورکولی شئ. اوس فار ایگزامپل زه د ټیک ریک له یو کلر ورکوم او د سټوډیو له بل کلر ورکوم. هغه به زه څنګه کوم؟ زه به راشم سمپل په دې کې به کلیک وکړم او دا ځای چې دی دا به زه داسې سلیکټ کړم. ټیک ته دا ما سلیکټ کو او بس دلته رالم کلر ته او دې له مې چې دی نو بلو کلر ورکوئ او دا بل چې دی نو دې له زه ریډ کلر ورکول غواړم. دلته رالم او دا مې سلیکټ کو او بیا کلر ته رالم او دې ځای نه مې دې له ریډ کلر ورکو او اوکې مې کو. تاسو ګورئ د یو بلو کلر شو او د یو زموږ سره ریډ کلر شو. تاسو دې له داسې کلر هم ورکولی شئ. اوس زموږ سره بل خبره چې دغه د پریګراف راځي چې تاسو په دې کې ډېر ټیکس لیکل غواړئ، مطلب یو پریګراف دوه پریګرافه څو لاینز لیکل غواړئ، هغه به تاسو څنګه لیکئ؟ دا خو زما سره یو ټیکس و. ټیک ده. د دې د پریګراف سایز سیوا کول او د یو ټیکس د یو ورډ چې دی نو د یو کریکټر سایز سیوا کول، کلر چینج کول، هغه ټول یوه طریقه ده. اوس زه تاسو په پریګراف باندې پوه کوم چې پریګراف ټیکس به څنګه سیټ کوئ. دلته زه رالم دا ټیکس ما ډیلیټ کو. ټیک ده. زه ټایپ ټول ته رالم او په ټایپ ټول کې چې دی نو ما دلته کې ټایپ ټول باندې کله ما کلیک وکړو او دلته کې دا سایز چې دا زه لږ کم کوم چې پریګراف کې تاسو ښکاري فونټس چې زموږ سره مختلف لاینز لیکلی شي. اوس تاسو دلته کې یو سلیکشن وکړئ. مطلب څنګه؟ ټایپ ټول تاسو سلیکټ کو او داسې کلیک وکړئ او ډریګ کړئ، داسې ډریګ کړئ. تاسو سره به سیمپل ټیکس چې کوم دی هغه داسې ولیکلی شي په دې مطلب په دې سلیکشن کې دننه زموږ سره سیمپل یو ټیکس راغی. دا به ستاسو سره په زړو ورژنو کې نه راځي، په هغې کې به تاسو مینولي ځان سره لیکل وکړئ او بیا به پریکټس وکړئ. اوس د دې نه ما څه وکړو، دا ما اوکې کو، ټیک مې کو، کمیټ مې کو. ټیک ده. اوس زه څه کول غواړم، دا پریګراف زما سره د لیفټ نه شروع شوی دی رایټ ته تللی دی. زه وایم چې فرض کا زه په دې کې لیکل کول غواړم یا دا ما لر کو، دا ټیکس زه لر کړم. فار ایگزامپل دا ټیکس ما لر کو. زه وایم چې زما سره د لیکل د دې ځای نه شروع شي داسې ودیږي، نو هغه زما سره بای ډیفالټ سلیکټ په اډاپ کې چې زه کله لیکل کوم نو تاسو دا آپشن نه دا ستاسو سره په دې کې سلیکټ دی چې تاسو لیکل کوئ. ګوره دا زه لیکل کوم، لیکل د دې ځای نه شروع کېږي داسې سي. اوس ما انټر بټن و بل لاین ته لاړم. ټیک ده. اوس په دې لاین کې زه وایم چې یاره لیکل د سنټر نه شروع شي، په سنټر کې دې لیکلی شي. ګورئ اوس په لیکل دوه سایډ ته سیوا کېږي، دې خوا او دې خوا خو په سنټر باندې رالوي نه. اوس که فرض که زه انټر بټن ووایم زه یم چې یاره لیکل زما په دې سایډ په کار دی چې دې سایډ نه شروع شي او داسې ځي. هغه څنګه؟ ګوره دلته مې لیکل وکړو، لیکل د دې سایډ نه شروع شو داسې روان دي غټېږي. څومره چې زه لیکل کوم هغه به اخوا باندې ځي. نو تاسو مختلف پریګراف لیکل غواړئ، لکه فرض که تاسو د دې نه لاندې چې دی نو تاسو راشئ دا ټیکس چې دی ما لر کو. فار ایگزامپل زه یو پریګراف لیکل غواړم، هغه زه لیفټ سایډ ته لیکل غواړم. دلته رالم دا لیکل مې وکړل، انټر نور مې وکړل، نور لیکل مې وکړل. اوس زما سره بل پریګراف ته ځم چې هغه د زما سره په سنټر راشي. نو تاسو ګورئ چې هغه په سنټر
څنګه راځي زه به دلته کې انټر بټن ووهم او سنټر والا آپشن به سلیکټ کړم. اوس به لیکل زما سره په سنټر کېږي او که فرض کا زه اوس چې دی نو انټر بټن ووهم او زه چې بل پریګراف زما سره دلته راشي نو زه چې کله دا بټن کلیک کوم نو زما سره اوس پر رائټ باندې چې دی لیکل کېږي. نو تاسو هر سایت ته چې دی نو د پریګراف سیټینګ کولی شئ چې تاسو هغه سایت ته لیکل وکړئ. اوس زما سره فار ایگزامپل چې دی نو دا ټیکس ما کنټرول ا دا ما کو بیک سپیس ډیلیټ فار ایگزامپل د دې زه نور سیټینګز کول غواړم د لاینز په منځ کې کوم فاصله چې د هغه سیوا کول غواړم یا نور سیټینګ کول غواړم زه به راشم وینډو ته په وینډو کې به زه راشم کریکټر ته کریکټر چې دی نو هغه به زه څه وکړم په هغې به زه کلیک وکړم او زما سره نور آپشنز چې دي دې مطابق کولاو شي. ټیک ده نو تاسو چې دی نو فونټ سټایل تاسو وکتل ریګولر بولډ او کم سایز چې تاسو وکتو دا تاسو څنګه سیوا کولی شئ دا په دې ځای کې مونږ وکتل. ټیک ده اوس زموږ سره د دوو لاینو په منځ کې چې کومه فاصله ده دا مونږ د دې ځای نه سیوا کولی شو. تاسو دا داسې ډریګ کوئ یا تاسو د دې ځای نه سلیکټ کولی هم شئ. تاسو ګورئ هغه ځای ته دا فاصله چې دا زموږ د لاینونو په دې منځ کې چې کومه فاصله ده دا به زموږ سره سیوا کېږي. دا تاسو دې سیوا کولی کمولی شئ. آټو باندې دا زموږ سره آټو سیټ چې کوم د دې خپل بای ډیفالټ کوم سیټینګ نو هغه زموږ سره په آټو باندې راځي. ټیک ده اوس تاسو داسې کول غواړئ دا خو زموږ سره د لاینز په منځ کې فاصله اوس د کریکټر مطلب د ورډز دا کم یو کریکټر چې دی که نه دې په منځ کې تاسو فاصله سیوا کول غواړئ نو هغه به څنګه کوئ د دې ځای نه کېږي. تاسو دې ځای نه دا کله داسې سیوا کوئ کلیک وکړئ ډریګ کوئ نو هم به دا سیوا کېږي او فرض کړه د دې ځای نه سیوا کوئ نو هم به تاسو سره دا سیوا کېږي. تاسو ګورئ د دې کریکټر په منځ کې چې دی نو دا فاصله چې دی نو هغه سیوا کېږي. ټیک ده نو دې ځای هم تاسو دا کولی شئ. تاسو چې کله زیرو ته راولئ دا خپل حالت ته راشي. ټیک ده دا زموږ سره دا یو آپشن چې کوم دی دا څه کار کوي نو زموږ سره فار ایگزامپل چې دی موږ وایو چې یار د دې ال او د دې او په منځ کې فاصله سیوا شي نور دې نه سیوا کېږي نو موږ به دې دواړو په منځ کې کلیک وکړو او د دې ځای نه به راشو او دا آپشن چې دی د دې سایز چې دی هغه به موږ سیوا کړو. تاسو ګورئ دا چې کله موږ سیوا کوو نو د ال او د او په منځ کې فاصله سیوا کېږي او نور چې دی هغه نه سیوا کېږي. تاسو چې به کوم ځای کې کلیک وکړئ نو دا هغه دوه ورډز په منځ کې به صرف فاصله سیوا کېږي نور به نه سیوا کېږي نور به خپل ځای باندې ټولې صحیح ده ټیکس. اوس بل زموږ سره آپشن چې دی هغه دا دی چې تاسو د یو مطلب یو ټکی دی د هغې تاسو وایئ چې یار دا د داسې اوږد شي تاسو دا د سایز چې دی نو هغه تاسو کله دا سلیکټ کړئ تاسو داسې اوږدولی شئ او که فرض کړئ تاسو داسې پلانول غواړئ ویټ ولا سیوا کول غواړئ نو داسې هم کولی شئ چې یار نور دې په خپل ځای خو د دې دا سټایل دی داسې شي. ټیک ده اوس زموږ سره بل آپشن چې دی نو د کلر خو تاسو وکتو هلته کې چې کلر موږ څنګه چینج کولی شو. دا زموږ سره دا یو آپشن چې کوم دی نو دا موږ څه کولی شو چې دا ټیکس موږ بولډ کول غواړو موږ د هغه ځای نه هم کولی شو او د دې ځای نه هم بولډ کولی شو. ایټالیک کول غواړو ایټالیک کولی د دې ځای نه هم شو د هغه ځای نه هم شو. ټیک ده هغه تاسو کوم وکتل دا ریګولر او ایټالیک دا چې زموږ سره کوم اوس موږ وایو چې یاره دا دې زموږ سره دا کوم ټول ټیکس چې دی دا دې په کیپیټل ورډز کې ولیکلی شوی یو کیپیټل لیټرز یو زموږ سره سمال لیټرز دا زموږ سره په کیپیټل لیټرز کې تاسو لیکل غواړئ دا ګورئ اوس ټول په کیپیټل لیټرز کې راغلل. تاسو بیا د دې نه لر کول غواړئ دوباره پې کلیک کړئ لر به شي. اوس دا بل زموږ سره چې کوم دی نو هغه زموږ سره دې ته ویلی شي سمال کیپس چې مطلب اولنی کم ټکی چې دی او د نورو نه یو خاص شانتې غټ وي. ټیک ده هغه تاسو ته داسې نه ښکاري که فرض که زه دلته لږ شانتې لیکایي وکړم په هغې کې به تاسو ته ښکاري چې دا فرض که فار ایګزامپل دا زما سره لیکایي شوه د دې سایز چې دی زه غټ کړم نو تاسو ګورئ د دې اولنی ټکی چې دی نو هغه به صحیح اولنی ټکی به د دې نور کم ورډ کې چې دا نور کم کریکټر دي د دې نه بعد د هغې سایز چې دی د اولني غټي. ټیک ده او بل زموږ سره که فرض که تاسو کتلي H2O زموږ کوم فارمولې چې په فارمولې کې چې کوم موږ سوپر سکرپټ او سبسکرپټ استعمالو نو فرض که دا ام چې دی موږ سوپر سکرپټ استعمالو نو داسې موږ ګورئ تاسو به کتلی وي ځینې ټیکس کې چې دی هغه داسې لیکل هم شوي. ټیک ده او که فرض که دا موږ سبسکرپټ استعمالو نو موږ داسې هم کولی شو چې دا موږ سبسکرپټ چې دی هغه مطلب لاندې راولو نو ټیکس په خپل ځای او دا موږ استعمالولی شو. دې نه فرض که په دې باندې تاسو یو انډرلاین لګول غواړئ دا یو ټیکس ما سلیکټ کړو زه انډرلاین لګول غواړم دلته رالم انډرلاین مې کوم دا څه ګورئ دې نه لاندې یو لاین هغې که فرض که تاسو په دې له پاسه په دې منځ باندې یو لاین لګول غواړئ دې ته ترو لاین ویلی شي تاسو پې دا هم لګولی شئ. ټیک ده او په دې کې زموږ سره یو بل آپشن چې دی نو هغه ورټیکل ټایپ ټول دی. هارزنټل ټایپ ټول موږ وکتو او ورټیکل ټایپ ټول چې دی زموږ سره څه کار کوي چې موږ کله ورټیکل ټایپ ټول سلیکټ کړو او د دې ځای نه کلیک وکړو اوس چې کله موږ لیکل کوو هغه به داسې کېږي
ورټیکلی بکیږي. ورټیکلی څنګه تاسو پوهیږئ چې یو زموږ سره هاریزنټلی راتلو دا به زموږ سره وس ورټیکلی راځي. اوس چې لیکل کوو به دسی د بر نه شروع کیږي لاندې سایډ ته وځي دس لیکل بکیږي دسی. ٹھیک تا نو دا او هاریزنټلی زموږ سره د ټول یو سیټینګ دی او تاسو چې څنګه لیکل غواړئ نو هغه تاسو د دې نه کولای شئ. دی سټایل بیا تاسو د دې نه چینج کولای شئ. دی آپشن لرای شئ دا تاسو سره سلیکټ دی او دی آپشن لرالای دا دی خو چې کوم دی زموږ سره دی آپشن له تاسو کله رالای د دې نه تاسو بیا د دسی هاریزنټلی کولای شئ ورټیکلی کولای شئ. دا ټیکس هم تاسو دسی کولای شئ. څنګه زرالم دا ټیکس می سلیکټ کو بده می کلیک وکړو او اوس می ټایپ ټول سلیکټ کو او دلته رالم دا آپشن چې کله ما کلیک کو نو اوس په دا ټیکس هم سره سشي ورټیکلی شي د برنه شروع شو لاندې برازي او که فرض کړئ به دوباره کلیک وکم وس هاریزنټلی شو د لیفت نه شروع شو رائټ سایډ ته ځین دا زموږ سره هاریزنټلی ټیکس دی. ټیک ده نو دسی چې تاسو مختلف ټیکس په خپل ډاکومېنټ کې لیکلی شئ او دا زموږ نننی کلاس چې دی هغه د ټایپ ټول په حوالې سره او په ټایپ ټول کې موږ وکتل مختلف د ټایپ ټول آپشنز مختلف د فونټ آپشنز چې موږ وکتل د هغې کلر چینج کول د هغې فونټ سټایل چینج کول فونټ سایز چینج کول د پیراګراف کم سیټینګز چې هم په نننۍ ویډیو کې وکتل. که فرض که تاسو د دې نه مخکې ویډیوز نه یې کتلي نو هغه مو ګورئ چې تاسو په دې نور ټولز باندې هم د ایډ اپ پوه شئ او د هغې نه پس چې دا ویډیو تاسو ګورئ نو تاسو ته به اسانه هم وي. امید دی ویډیو به ستاسو خوښ شي. د نیکسټ ویډیو پورې اجازت راکئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.